سما چې و جانان ته ودرېږي نو غمه دې پرېولي بیا د ژوند له لاسونه مره ورته یا زاریزه کړم نو په زړه ظالمه مخ راکوږ که جار دې سما لاس پر وژه جانانه کښېږده نو رقیبان پرېږده زه دې هر ناز کوبلومه که ملا هم په غاړه راکړي نو هغه بور سترګې یې روی نه څه مینه بلتا یوه شپه نه تېرېږي نو ساه مې بندېږي نفس تنګ یم مینه که دې اجرام لیونی نه کړم نو بیا مې نو مینه درواغجنه ده مینه ترکیه کې مسافر دي نو ښایسته ځوانان دي زه یې زړه کې ګرځومه ترکیه ځوانان دي ډېر زاړه خو نو زما یاران مسافري در کې کوي نه د بادغیس ولایت ښه دی نو دا د غورمش ولسوالي خوند راکوي نه د بادغیس ښایسته ښار دی نو زه د غورمش ولسوالۍ له یو ارځمه اوښکې مې چاره پاکې نه کړې نو شرې مې وکړې د یار سترګو له ورځمه مرده ښه یارو طلبګاره نو اکثره خلک د پیسو طلب کوي نه د ګلالي افغان سیالۍ ته نو هغه راغلې غمازه ناکامه سونه لیونی غم د جانان دی نو اخستی قرآن دی کپری وراس ولاړ سي نه د مایدین خاکسار زړګیانو ښکلو پر تا وکړو بیا حاده ډېر ظلمونه چې پر چا تندی مات کړی نو هغه زما د سینې زړه راماتوي نه دغه محمود دلبند بند زړه که نو په زړه یې ستا دي د یارۍ ډېر ارمانونه قربان دې سم دا ځینې واخه نو پر سناوله پر دې درانه سوه ستا غمونه ماشال مانځو کې را په یاد شوې نو
پر ورکات نصر سهار پوری وما امیر جان دل سوست واینو د شکولو مینې در مطلب ډنکې دینا پر دیانا یم جاناننو په یارانا کې تاوان هم ګټه بولما زما به برمان یار دینو د دې د کسه باندې اچوم لاسونه دا شریف مسافر یار دینو پر سپین تند چې تور زلفې ټال وینا ازما والی جان زمان زه یار دینو پر عارفانو یا بل کړي دي ورونه ماما دیوا زمان زی گل دینو دا شاخلاک یمیشا خوند را کوینا دا یمیر جان دل سوزی یار دینو پر دی شریف مسافر ډیر قدر لرینا د مای دین زمان زی